د اذان نیوز محترم لیدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې روغ او جوړ به اوسئ. په دې ویډیو کې به درته د پروان ولایت د سالنګ ولسوالۍ کې د باغیانو د یو مشهور قومندان او همدا ډول د هغه سره د اتو نورو باغیانو د وژل کېدو په اړه، همدا ډول به د باغیانو ترمنځ د سخت اختلاف په اړه درته راپور ولرو. د باغیانو ترمنځ ډیر سخت اختلاف رامنځته شوی ده چې له امله یې د باغیانو شورا د منځتلو له خطر سره مخامخ ده. د افغانستان اسلامي امارت د ملي دفاع وزارت پر خپل رسمي ټویټر پاڼه په دې اړه ویلي دي: په پروان ولایت کې د بغاوتګرو د یو قومندان په شمول 8 تنه وژل شوي دي. د 314 مرکزي قلي اردو د 221 شهید افتاب فرقې مجاهدینو د پروان ولایت د سالنګ ولسوالۍ اړوند سیمه کې د بغاوتګرو پر پټنځای عملیات ترسره کړل، چې په پایله کې د بغاوتګرو د یو قومندان اکمل امیري په شمول 8 تنه وژل شوي دي. په دغه عملیاتو کې یو راکټ، 2 پیکاوي، 4 کلاشینکوف، 2 کارملیانې او یو د شپې د لیدلو دوربین د مجاهدینو لاسته ورغلی ده. د افغانستان د ملي دفاع وزارت زیاتوي د اسلامي امارت مجاهدین به هیڅ ډلې او شخص ته اجازه ورنکړي چې زموږ وګړو امنیت او هوساینه خرابه کړي. په دغه مقاومتیانو کې د دوی ډیر مهم قومندانان و چې له جملې څخه اکمل امیري او بصیر اندرابي شامل و. په وروستیو کې د مقاومت په نوم د باغیانو دغه شورا له ډیرو سختو داخلي ستونزو سره مخامخ شوې ده، چې د دغه ستونزو له امله دغه شورا پاشل شوې ده او همدا ډول یې د منځتلو خطر رامنځته شوی ده. احمد مسعود او د هغه کاکاګان د مقاومت لپاره په راټولو شوو پیسو باندې خپل شخصي لګښتونه کوي، چې دغه کار د مقاومت شورا د نورو غړو ته د منلو وړ نه دي. همداسې څو ورځې وړاندې د مقاومت ځینې برجسته غړي له دغه مقاومت او بغاوت څخه لاس واخیستل او له دوی څخه یې خپله لاره جلا کړه، چې له جملې څخه یې د دې ډلې ویان د صبغت الله احمدي په نوم و چې له دوی څخه جلا شو. هغه ظاهرا ویلي و چې احمد مسعود په ټوله جبهه باندې خپل انحصاریت راوستی ده، خو د دې ترڅنګ تر ټولو مهمه پیښه هغه د جبهې ترمنځ د پیسو او امکاناتو په ویش باندې لانجه ده. دغه باغیان یو بل مشران په دې تورنوي چې ګواکې د خارجي استخباراتو له لوري دوی ته ورکړل شوې پیسې د خپلو شخصي موخو لپاره استفاده کوي، او هغه پیسې چې دوی ته سپارل کېږي ټولې د مقاومت ټولو غړو ته نه ورکول کېږي، بلکې زیاتره مشران یې په خپل منځ کې تقسیموي او یو پر بل یې ویشي، چې دغه کار د مقاومت په شورا کې ډیر پراخ درز رامنځته کړی ده. که وګورو د مقاومت دغه مشران په خارجي هیوادونو کې د خپلو کورنیو سره عیش او عشرت کوي، بچیان یې د نړۍ په معتبرو لوی پوهنتونونو کې درسونه وایي، کورنۍ یې په ډیر مستریح ډول په داسې ماڼیو کې ژوند کوي چې د ژوند د هر ډول امکاناتو څخه برخمنې دي. هغه پیسې چې د تیر جمهوریت پر مهال یې له ځان څخه اوس یې هلته په مختلفو هیوادونو کې ځان ته د بادشاهي ژوند جوړ کړی ده، په داسې ډول چې د مقاومت هغه جنگیدونکي کتله یوازې د 2 روپیو په بدل کې جنګوي. څومره امتیازات چې د خارجي استخبارات له لوري دوی ته ورکول کېږي هغه دغه جنگیدونکو نفرو ته نه ورلیږي، بلکې یوازې په شا ټپوي او د جنگ لپاره مخامخ کوي، ترڅو د دوی نامشروع ګټو همدا ډول دوی د قدرت ته راوستلو لپاره دوی یو وسیلې په توګه وکاروي. دا یو واجبه د مقاومت شورا ده، مشر یې په تاجکستان، ویان یې په لندن، نور غړي د اروپا او ترکیې په بیلابیلو ښارونو هیوادونو کې پراته دي. غونډې او مشورې د سکایپ له لارې دي او کارونه هم په داسې چا کوي چې یوازې یو 2 روپۍ ورته ورکوي. هغوی په مختلفو نومونو غولوي، د قومیت په نامه ځینې غولیدلي هیوادوال راجګوي، هغوی د قومیت په تعصب باندې روزي، وروسته یې جګړې ته هڅوي او بیا ډېره کم اندازه پیسې ورکوي. د مقاومت دغه مهم غړي په داسې وخت کې وژل کېږي چې د مقاومت په شورا کې ډیر سخت اختلافات منځته راغلي دي. دوی غواړي د پسرلي په راتګ سره یو ځل بیا ځان منسجم کړي او په دلته په افغانستان کې خپل ځان یو ځل بیا مطرح کړي او دا وښایي چې د مقاومت شورا نه ده ویشل شوې، بلکې لا هم فعاله ده. خو مخکې له دې چې دوی لاس په کار شي د امنیتي ځواکونو له لوري دوی له منځه وړل کېږي. د مقاومت دغه باغیان تازه له ایران او نورو هیوادونو څخه راغلي ترڅو په پسرلي کې د هیواد امنیت ګډوډ او یو ځل بیا دلته په افغانستان کې د وینو ویالې وبهوي. خو مخکې له دې چې دوی خپل دغه شوم هدف ته ورسیږي د اسلامي امارت د زړورو او ویښو ځواکونو له لوري په نښه او له منځه یوړل شول.
په دې برخه کې به درته د مقاومتي باغیانو ترمنځ د خپلمنځي اختلاف په اړه د بي بي سي یو راپور ولرو. په دغه راپور کې په دې اړه خبرې شوې چې د مقاومت مشرانو ترمنځ اختلاف په څه راغلی ده. آیا دغه اختلاف په انحصار راغلی او که د پیسو او امکاناتو په ویش راغلی ده؟ تر ډیره داسې ګمان کیږي چې د احمد شاه مسعود د زوی احمد مسعود کاکاګان وريرونه ټولو جبهه انحصار کړې ده او کوم مالی امکانات چې راځي هغه ټول دوی د خپل شخصي موخو لپاره استفاده کوي. همدا ډول د جبهې مهم قومندانان د جبهې له مرکز څخه تښتېدلي دي. هغوی اوس د جګړې میدان پریښی ده. تازه داسې راپورونه دي چې ګواکې حامد سیفي چې د دغې ډلې مشهور قومندان و له خپلې کورنۍ سره یو ځای لندن ته رسېدلی ده. هغه هم د دغه اختلافاتو په نتیجه کې چې د مقاومت شورا ترمنځ راغلي وو له خپل دغه وظیفې څخه تیر شوی ده او استعفا یې کړې ده. راځئ چې د مقاومتي باغیانو ترمنځ د اختلاف په اړه بي بي سي دغه راپور درته وړاندې کوو. د افغانستان ملي مقاومت جبهې ته یوې نږدې سرچینې بي بي سي ته ویلي چې د احمد مسعود په مشرۍ دا ډله د خپلمنځي و اختلافاتو له کبله د پاشل کېدو له ګواښ سره مخامخ ده. د سرچینې ادعا کړې چې دا ډله له ډیره وخته له یوې خوا د جبهې د مشر د کورنۍ له خوا د ډلې پر واک د نیواک او له بلې خوا د فساد له ننګونو سره لاس و ګریوان ده. دا ادعا په داسې وخت کې شوې چې څو ورځې وړاندې د مقاومت جبهې یو مخکښ غړي ویلي وو چې په دې ډله کې به ژر د بنسټیزو بدلونو اعلان وشي. نور حال د یما بارز په ریپورت کې. د ملي مقاومت د جبهې په نامه د طالبانو د مخالفې ډلې ویان صبغت الله احمدي 2 ورځې وړاندې له خپلې دندې لاس پر سر شو. نوموړي په دې ډله کې انحصار د خپل دغه ګام لامل بللی. ښاغلي احمدي په یو ټویټري پیغام کې لیکلي انحصار یوه بده پدیده ده. نو توپیر نه کوي چې د طالبانو د انحصار رنګ دی ولري او کنه. نوموړی په څرګنده دا نه وایي چې د انحصار لټکې یې موخه څه ده. صبغت الله احمدي د احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت جبهې په نامه د طالبانو د دغې مخالفې ډلې د جوړېدو له هماغه لومړنیو ورځو ورسره و. بل لوري ته دغې جبهې ته نږدې یوې سرچینې د خپل نوم نه ښودلو په شرط بي بي سي ته منلې چې پر واک د احمد مسعود د کورنۍ انحصار او بیا له بله اړخه فساد دغه ډله د پاشل کېدو له خطر سره مخ کړي. خو د دغې طالب مخالفې جبهې استازی د واک د انحصار او د فساد تورونه بې بنسټه بولي. د چارو څارونکي بیا وایي دغه ډله او په خپله احمد مسعود چې د اوسارو طالب مخالفو سیاسي او پوځي شخصیتونو په یو موټي کولو کې پاتې راغلي له سختو نیوکو سره مخ دي. منتقدین وایي دا ډله تر اوسه نه ده توانېدلې چې د افغانستان د سیاسي راتلونکي په تړاو یوه اجماع رامنځته کړي. منتقدینو دا ګوتنیونه هم کړې چې د ملي مقاومت جبهې په جوړښت او ناستو کې د افغانستان د نورو قومونو مشران نه تر سترګو کیږي. وړاندې هم د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور په څېر ځینې طالب مخالفې او وتلې سیاسي څېرې چې د احمد مسعود پلار احمد شاه مسعود ته نږدې بلل کېدې د دغې جبهې پر څرنګوالي او کړنو نیوکې کړې وې. ملي مقاومت ډله ادعا کوي چې